د ارواښاد ملنګ جان بابا ژوند او شاعري. په پښتني ادبیاتو کې ډیر نومیالي شاعران تیر شوي، خو لږ داسې کسان شته چې هم د ولس احساسات راپارولی شي، هم یې د ازادۍ ارمان ته شاعرانه وزرونه ورکړي او هم یې د پښتو موسیقۍ او فلکلور ته نوی روح ورکړی وي. ملنګ جان د همدې زړور او با احساسه ولسي شاعرانو له ډلې یو و چې د خپلې شاعرۍ له لارې یې د پښتون روح ته ژوندی احساس او بیدارونکی غږ ورکړ. ملنګ جان په کال 1293 کې د ننګرهار ولایت د بهسودو په چمیار کې د طبیعت د ښکلاګانو په منځ کې د ملک عبدالشکور په کور کې نړۍ ته سترګې وغړولې. کورنۍ یې ورباندې د محمد امین نوم کېښود، خو له نازه به یې امین جان باله. امین جان تازه د خړپوڅو دوره تیره کړې وه او 3 کلن و چې د تقدیر کرښو یتیم او د پلار له مینې بې برخې کړ او له پلار ورپاتې پوله او پټی ورڅخه د وخت ناوړه دودونو او تربګنیو واخیستل. امین جان د زلمیتوب تر دورې په خپل پلرني ټاټوبي کې و او وروسته د مزدورۍ په پار له خپلې کورنۍ سره د کامې په داربنګ کې دېره شول. دا نو هغه وخت دی چې د امین جان په زړه کې د شعر او شاعرۍ غوټۍ په ګل کېدو دي. د شعر خاپیرۍ د شعرونو په الهام سره هغه ته د ملنګ جان نامه ورکوي. په زړه کې یې د مینې، همدردۍ، ملنګۍ او خاکسارۍ احساسات راپاروي او په زړه کې یې د وطن او خاورې سره د مینې ولولې راویښوي. او ملنګ جان وایي که د صورت وینې مې توی شي په خدمت د وطن، دا به دنیا کې یو لوړ نوم او سعادت وي زما. محمد امین چې کورنۍ یې ورته له نازه امین جان ویلې، اوس له خپل شاعرانه خیال، مهربانه زړه او نوي نوم ملنګ جان سره خپل کلي چمیار ته راستون شو او له نوي نوم سره یې د وطن په نغمو پیل وکړ. ملنګ جان د جلال آباد امنیه او د کونړ په لویه ولسوالۍ کې خپل 2.5 کلنه د عسکرۍ دوره هم پای ته ورسوله او په خپل کلي کې د مزدورۍ او کارګرۍ په چارو بوخت شو. نوموړي په دې دوره کې ډیر شمیر ترانې او سندریزې نغمې ولیکلې. لومړنۍ ترانه یې د 20 کلنۍ په عمر کې په اتحاد مشرقي یا ننګرهار کې خپره شوه، خو دا هغه مهال و چې شعرونه او نغمې د سندرغاړو تر خولې رسېدلې وي او د پوره شهرت او نوم خاوند شوی و. د ملنګ جان سندریزې نغمې د وخت تکړه استاد سندرغاړو لکه استاد ایوب، استاد اولمیر، عبدالله مقری، استاد سید محمد او استاد نواب د موسیقۍ په تارونو کې زمزمه کړي دي او د ننني عصر ګڼ شمېر سندرغاړو هم د ملنګ جان شعرونه د خپلې موسیقۍ په قالب کې ښکلي کړي دي، لکه سردار علي ټکر، جاوید امرخیل، نازیه اقبال، زبیر نواز او داسې نور. د ملنګ جان ټول اثار په پښتو ادب کې شاهکار بلل شوي، خو ځینې داسې کلامونه یې هم شته چې تر اوسه د پښتنو په زړونو کې ژوندي دي او خوند او رنګ یې نه کمیدونکی دی، لکه د کفایت شاه باچا په غږ زمزمه شوی شعر زه پښتون یم زما روح پښتونستان دی، بې د روحه څوک ژوندون نشي کولی، زما خوښ د ازادۍ نام و نشان دی، غلامي زما اروا نه ده منلې. او د زبیر نواز په آواز زمزمه شوی غزل چا غوږ کې راته وویل چې جانان مه یادوه، د سرو شونډو د پاسه سور پیزوان مه یادوه، راوړئ زولنې چې اول خپل بیا یې په پښو کړم، د مینې کار کې ما لره زندان مه یادوه. او د استاد اولمیر په غږ زمزمه شوی شعر چې هیڅکله د هېرېدو نه دی، دا زمونږ زیبا وطن، دا زمونږ لیلا وطن، دا وطن مزان دی، دا افغانستان دی، دا وطن دی ځان زمون، دا وطن ایمان زمون، وای په خاپوړو کې داسې ماشومان زمون، دا مو د بابا وطن، دا مو د دادا وطن، په موږ باندې ډیر ګران دی، دا افغانستان دی.
ملنګ جان د پښتو په عامیانه شاعرۍ کې د ژور سیاسي شعور او لوړ ملي احساس په درلودلو سره ضد موضوعات طرح کړل او په پارونکو او هڅونکو آهنګونو کې خپل ولس او ملت ته ورسول. د ده نغمې او ترانې ولس ورسره زمزمه کړي، ورسره غبرګې کړي او په لر او برو پښتنو کې نه سړېدونکې چغې او هنګامې تودې او ولاړې کړي او خوږې نغمې د تل لپاره خوږې پاتې شوې. څرنګه چې د پښتو عامیانه شاعري معمولا نالوستو شاعرانو کړي، خو ملنګ جان د خپل وخت ضد سیاسي مسایل او جریانونه په ډیره ساده او روانه ژبه کول او ولس ته یې رسول، او دا د پښتو په ټوله عامیانه شاعرۍ کې د ده امتیاز و. او همدا امتیاز دی چې موږ یې د پښتو په عامیانه شاعرۍ کې د نوي تحرک او خوځښت رامنځته کوونکی بللی او د حماسي شاعر لقب مو ورکړی دی. ارواښاد استاد قیام الدین خادم په خپل کتاب النبوغ او اکبریت کې ملنګ جان یو نابغه بللی دی، ځکه ده زده کړې نه دي کړي، خو درک یې احساس او شاعرانه استعداد یې په خلایي توګه څپانده، ځلانده او خوځنده و. زموږ د هیواد یو بل تکړه لیکوال او شاعر ګل پاچا الفت د ملنګ جان د شعر هنر په حق له خپل نظر داسې لیکي: د ده خوږې نغمې زموږ په خوشحالولو کې او خوښولو کې ډېره ستره برخه لري. د ساز او سرود په دنیا کې نوی ټال پیدا کول د ده کار و، غمونه هیرول او غم په ښادۍ بدلول د ده هنر و. په رښتیا سره هم ملنګ جان خوږې نغمې همداسې خوږې وي. دا خو پرېږده چې په ټولو افغانانو کې محبوبیت درلود. کله چې د ده خوږې نغمې له سرحدونو څخه واوښتې، د ده شهرت نور هم زیات شو او د ده اشعارو ته نور هم په علمي نظر وکتل شو او د بهرنیو پوهانو توجه یې ځان ته واړوله. دلته د شوروي اتحاد د ځینو پوهانو نظرونه راوړو. د شوروي اتحاد د علومو اکاډمۍ او د افغانستان د پښتو ټولنې افتخاري کارکوونکی استاد نیکولای اورینکوف په خپله یوه څېړنه د افغانستان مسله او افغاني شعرونه کې د ملنګ جان د اشعارو په باب داسې لیکي: د ځواني مرګ ملي شاعر ملنګ جان د توجه وړ سرنوشت د افغاني شعرونو د ارتقا سره ارتباط لري. بې مبالغې ویلی شو چې دغه لوی شاعر چې د ولس نه پورته شوی دی، د افغانستان او پاکستان د ننني سرحد د دواړو خواو پښتنو په منځ کې فوق العاده نومیالی شاعر ده، چې په همدغه سبب یې په خپلو سندرو کې خپل شاعرانه استعداد د ملي هدف په خدمت کې وښود. دندې: د زلمیتوب له مزدورۍ او 2.5 کلنۍ عسکري دورې نه راوروسته ارواښاد ملنګ جان په کال 1440 کې د سردار محمد داود خان لخوا وبلل شو او په 1429 کال کې ورته د سردار شاه محمود صدراعظم لخوا د کال 600 مستمرې معاش یا تنخوا وټاکل شوه. په 1432 کال کې یې کابل ته راوغوښت او په کابل راډیو کې د پښتو موسیقۍ منتظم وټاکل شو. د او د 4 تنه زده کوونکو ته د قبایلو په ریاست کې ځای ورکړل شو او د ژوند تر پایه همدا دنده پر مخ یوړه، چې په ترڅ کې ورسره د پښتونستان د یو ساعته پروګرام لپاره هم سندرې جوړولې. د 1440 کال په وروستۍ نیمایي کې د ځینو ستونزو له کبله وزګار کړی شو او دا چې پښتو ټولنې د افتخاري غړي په توګه منلی و، نو خپله پوره معاش یې ورکاوه. په کال 1428 کې ورته سردار محمد داود صدراعظم د لیک لوست لپاره یو ښوونکی وګماره او له هغه څخه یې په 6 ورځو کې دومره څه زده کړل چې نور یې خپل شعرونه په خپله لیکلی او لوستلی شول. د دې نه مخکې یې له قرآن پرته کومه زده کړه نه وه کړې او هر شعر به یې خپل سندرغاړي شاګرد ته په یاده ورزده کاوه. له بده مرغه مرګ دغه خوږ بې وسلې شاعر نور پر پښتني او افغاني ټولنې ونه لوراوه او د 1436 کال د لړم په 10 چې کله له کابله ننګرهار ته له خپلې کورنۍ سره تلو، د لتبن په کږلېچونو کې پرې موټر واوښت او له خپل یوازیني 3 کلن زوی دواجان سره د مرګ کندې ته وغورځېد.
جنازه یې ننګرهار ته ولېږل شوه او د چمیار کلي په پلارنۍ هدیره کې په ډېر درناوي خاورو ته وسپارل شو. پر مړینه یې ډېرې اوښکې تویې شوې او ویرنې پرې وویل شوې چې یوه یې زموږ د هېواد د تکړه او نامتو ادیب، شاعر او لیکوال ښاغلي عبدالله بختاني خدمتګار لخوا لیکل شوې وه. په دا ډول ده: ملنګ جان زموږ د عصر یو اواز و، د وطن د خوارو خلکو د زړه راز و، په خوږو نغمو بیداره یې ولس کړ، راز و نیاز درد و ګداز او سوز و ساز و. که د ارواښاد ملنګ جان بابا په ژوند، شعر او شاعرۍ هر څومره خبرې وکړم، خو بیا به هم د کمښت احساس موجود وي، ځکه د داسې یو انسان په ژوند چې تل یې د پښتون قام ازادي او سوکالي غوښتې او په ویاړ یې بې له کومې ستونزې په خپل هنري انداز قلم څرخولی دی او خپل ټول ژوند یې پښتني ادب، شعر او شاعرۍ ته وقف کړی، نو خامخا به دا زما څو کرښې د هغه مینهګر انسان لپاره ډېرې لنډې وي. نو زه دې خپلې لیکنې ته د ارواښاد قیام الدین خادم په دې بیت د پای ټکی ږدم: خادم چې په ریښتوني څوک د قام او د ملت شي، وطن یې پس له مرګه په مدفن فخر کوي.